بار لګي کېدل د څه د وجې کېږي او کچرې دا وشي نو داسې کم علامات دي چې هغه په وجود باندې راځي. دې ته په میډیکل کې ټانسل ویلی شي، خو کله هم چې په دې کې خرابي راشي نو دې ته بیا ټانسلایټس ویلی شي چې دا زیاتر د بکټریا او د وایرس د وجې کېږي. دا دوه قسمه کچرې انسان ته وشي وخت یې لږ شوي وي نو هغې ته اکیوټ ټانسلایټس ویلی شي، او کچرې وخت یې ډېر زیات وشي نو هغې ته کرونیک ټانسلایټس ویلی شي. کله هم چې چاته دا وشي نو د هغه په وجود باندې دا علامات ظاهریږي چې ډېره زیاته تبه ورسره راځي، سر ورسره درد کوي، مرۍ ورسره درد کوي، مرۍ بار خرابیږي، د کم ټانسل بلګي چې دا ورسره وپړسیږي، سور شانتې کلر اختیار کوي او په دې باندې سپین یا زیړ شان لیر یعنې پرده هم راشي. خوراک ورسره صحیح طریقه باندې نشي تیرولی، ساه ورسره په صحیح طریقه باندې نشي اخیستی او کم لیم نوډ چې ورسره دی هغه هم ورسره وپړسیږي. د هغه په اواز کې ډېر زیات چینجز راشي، د هغه د خولې نه بیډ بریت یعنې د هغه په سیله کې هم بدبوی را شروع شي. هغه خوراک ته هیڅ زړه نه کېږي او د وجود او د سر درد یې ډېر زیات وي او اني ټایم ستړی او ستومانه وي. دې دپاره کوم ټسټونه کېږي، TLC کېږي چې دا به د دې رایز وي، ایگزامینیشن اف تھروټ کېږي او تھروټ سواب کلچر سنسیټیویټي کېږي. د دې ټریټمنټ او علاج دا دی که چېرې اکیوټ ټانسلایټس وي، مطلب لږ وخت شوي وي، هغې له نرم خوراک ورکولی شي او تبې او دردونو دپاره انټي پایریټک انالجیسک ټریټمنټ ورکولی شي او ډېر زیات پړسو دپاره انټي هسټامین او ډي کنجسټنټ ډرګ ورکولی شي. او د دې دپاره چې کوم سپیسیفیک ټریټمنټ دی هغه انټي بایوټک دی. دا خو د اکیوټ ټانسلایټس ټریټمنټ دی او که چېرې کرونیک ټانسلایټس وي نو د هغې دپاره ټانسلوکټمي یعنې اپریشن کېږي چې دا د هغه اخري لاست آپشن دی. او د اپریشن والا کم ټایم چې د اکثر ماشومانو ته کوي نو دا د 15 کالو نه ونیسه تر 15 سال درمیان کې بهترین ټایم دی.